بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وطنوالو، ورونو خوندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نړۍ په هر کونج کې سیاستي دغه اتشپېتم پروګرام ته تاسو ته ښه راغلاست وایم. دغه پروګرام موږ د سولې د ذهنیت جوړولو په هکله د 2 کاله کېږي چې موږ دوام ورکړی ده او نن اتشپېتم پروګرام ده. موږ یو میلمه هم لرو، محترم ډاکټر صاحب فرید بزګر ده او لکه دغه پوسټر چې تاسو وینئ هغه د موږ اتشپېتم پروګرام ده. د نننی پروګرام موږ د افهام او تفهیم په باره کې درېیمه برخه باندې بحث کوو. نو اوس به زه د موږ بل کوربه محترم لودین صاحب او محترم بزګر صاحب به تاسو ته معرفي کوم او پروګرام به په همدغه رقم شروع کړو. محترم بزګر صاحب او محترم لودین صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پروګرام ته ښه راغلاست او راځي دا پروګرام به په دې باندې شروع کړو چې محترم بزګر صاحب تاسو لیدونکو او مینوالو ته خپل سلامونه وړاندې کړئ او په یوه یا 2 دقیقو کې ځان معرفي کړئ، بیا به لودین صاحب خبرې وکړي. وعلیکم سلام. ټول ستړي مه شئ. اول خو تاسو څخه ډیره مننه چې زم دعوت کړلم او ډیره مننه لیدونکو نه. زه محمد فرید بزګر د طب ډاکټر یم، د کابل طب نه فارغ شوی یم. بیا مې ډیر عمر په د هجرت دیار کې تیر کړی دی. هلته مختلفو ارګانونو کې، نړیوالو ادارو کې او موقت حکومت کې مې کار کړی. بیا بیرته افغانستان ته راغلی یو، تقریبا 20 کاله په ډېر اداري برخه کې په غیر دولتي مؤسسو کې مې کار کړی او یو څه موده ډېر کم وخت هم دولت سره د سیاست برخې مشاور وم، د یو خارجي NGO په دغه باندې. نو زما زیات کاري تجربه د احتیاط برخه کې د تقریبا 6 کاله ما د احتیاط په درملنې مختلف سطحو باندې کار کړی. مختلف ولایتونو کې موږ د درملنې مراکز درلودل چې د ټولنې منځوي خلکو سره زیات کار کړی، هغه چې ټولنې شړلې دي، کورنۍ شړلې دي او د هغوی سره نو زه اوس ډېر خوشحاله یم چې تاسو سره دلته یم او هیله ده چې دا یو ساعت چې دلته یو د محترم مشرانو نه څه زده کړو او ممکن څه شی زما په خبرو کې هم نه وي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. لودین صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم، مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب فرید بزګر ته او له دې لارې نه ټولو وطنوالو ته هر چیرې چې په خوشحاله شیبو کې وړاندې کوم. خوشحاله یم چې نن ډاکټر صاحب له ځان سره لرو او په دې پروګرام کې په خاصه توګه کله چې دوی د دې یادونه وکړه چې هغه افراد چې تقریبا یوه ټولنه غوندې جوړه کړې په بعض ځایو کې، هغه له خپله اصل څخه جلا سوي وو، د هغو سره دوی کار کړی، حتما ډېرې تجربې لري او هغوی چې داسې هغوی سره څنګه کار کړی داسې منځوي خلکو سره، دا د فهم تفهیم یوه بله څپه ده چې دېش کې ډېر غفلت هم کېږي کله کله. په هر صورت خوشحاله یم چې نن د یوې مهمې حیاتي او مهمې ټولنیزې موضوع په اړه باندې چې خلک سره ګنډي، سره وصل کوي، سره درک کوي، په دې باندې خبرې سره کوو. مننه. ډېره مننه دوستان محترم، هموطنان عزیز در هر کنج دنیا که هستین به پروگرام 68مین خود شما را دعوت میکنیم. خدا کنه چند لحظه ای که همراه ما در این پروگرام هستین از این پروگرام لذت ببرین و این در صفحات اجتماعی خود شریک بسازین. کما فی سابق ما در پروگرام وقت شروع میکنیم با بعضی اسلایدهای کلیدی او را شروع میکنیم و که هم حافظه ما تازه شوه، هم حافظه بیننده تازه شوه و هم کسایی که نوی پروگرام میبینه یک مقدمه برای اونا باشه. نو لودین صاحب په دغه اساس باندې به موږ سلایدونه شیر کو او پروګرام به شروع کو، مقدمه بعد لیغنه به بیا د بانډار په قسم باندې په دغه موضوع باندې خبرې کو. سمه ده، وړاندې موضوع خیر.
نو لکه تاسې چې دغه سلاید وینئ موږ په دې عقیده یو چې یو انسان په ټولنه کې او حتی ټولنه د ودې په لاره کې له څو مرحلو نه تیریږي. نو هغه اوله مرحله د محتاجي دوره ده. د محتاجي په ساحه کې خلک ژوند کوي او د دې لپاره چې د خودکفایي او استقلال ساحې ته وده وکړي په لار کې ځینې خنډونه وي، ورته ځینې طبیعي د ودې عوامل دي او ځینې نور د دې لپاره چې د معنوي نقطه نظر، فکري نقطه نظر، احساسي نقطه نظر نه خلک وده وکړي خودکفایي ته، ځینې خنډونه ورته موجود دي په لار کې. دغه نه باید عبور وکړي چې هغه اول ژبه ده، بیا د مقصد نشتوالی ده، بیا د انضباط نشتوالی ده. دغه درو نه چې تیر سي خودکفایي ته رسیږي او بعد له هغه نه یوه بله مرحله چې هغه عالي مرحله ده، عالي ساحه ده، د فلاح او سلام ساحه ده. هغه ته په تنهایي خلک نشي رسېدی، باید د نورو سره یو ځای په ټولنیز ډول کار وکړي. او هلته هم درې خنډونه موجود دي ورته عمومي، چې یو د ایګو مدیریت ده، بل د افهام او تفهیم مهارتونه دي او بل د تعاون مهارتونه دي. موږ د ژبې مقصد او انضباط په باره کې او د ایګو د مدیریت په باره کې ډېر پروګرامونه وړاندې کړل چې د موږ په افغانستان پیس چینل کې موجود دي. او نن د افهام او تفهیم په باره کې دریم پروګرام موږ لرو. نو په هغه اساس باندې یو خلاصه وکړو چې په تېرو پروګرامو کې موږ څه شي باندې خبرې وکړلې، په مخ به لاړ شو. موږ وویلې چې د افهام و تفهیم هدف، یعنی هدف افهام و تفهیم ایجاد تفاهم است. ما یکی دیگر رو بفهمیم، از دل یکی دیگر خبر شویم. یعنی مقصدی اصلی افهام و تفهیم است و برای که می کار موفقانه صورت بگیره بعضی مهارت‌ها برای ضرورت است که دربارهش امروز هم بحث میکنیم، در پروگرام‌های گذاشتم بحث کنیم. دغه یو د پښتو متل دی چې خپله ژبه هم کلا ده هم بلا ده. افهام و تفهیم دومره مهم ده چې کېدای شي د خبرو له لارې نه ځان ته ډېر زر دښمنان هم پیدا کړي او دوستان هم پیدا کړي خلک. نو دا یو مهم په دغه متل کې ډېر ډېر عقلاني شیان چې یو ځای سوي دي چې په هغه باندې ما وغږېږو. بیا موږ وویلې په تېرو پروګرامونو کې چې د مفاهمې ابعاد درې مهم ابعاد لري. یو د مفاهمې ځینې قوانین دي، بل ځینې حالتونه دي. د موږ ایګویي حالت په افهام او تفهیم باندې تاثیر کوي، او نیتونه موږ چې د نورو سره تعامل کوو یو نیت په زړه کې لرو چې موږ د څه شي لپاره یې کوو. نو په دغه باره کې موږ وغږېدلي وو. نورالدین صاحب کولی شي هر وخت مداخله وکړي چې راځي. نو موږ اووه قانونه ذکر کړي دي، لا تر اوسه هم ټول حلاجي کړي نه دي، چې هغه د حالت او وضعیت قانون ده، د حضور قانون ده، د فرضیاتو قانون ده، د مکان او ظرفیت قانون ده، د عاطفي او احساسي پوهې قانون ده، د تقدیر او ستاینې قانون ده او د حقیقت قانون ده. دغه باندې به موږ خبرې کوو په دا څو پروګرامونو کې چې تر څو دا ښه واضح سي او خلک په څه رقم سره استعمالولی شي. دغه هم د انګلیسي نومونه دي د دغو قوانینو. او موږ د تعامل راکړدل کې شپږ ایګویي حالتونه، چې یو د والد حالت چې هغه په دوه قسم ده، یو د بالغ ایګویي حالت ده او یو د ماشوم ایګویي حالت ده. چې هغه د والد ایګویي حالت یا انتقادي او سختگیر حالت وي او یا نرم او مهربان حالت وي. او د ماشوم ایګویي حالتونه یا ناڅاپي ماشوم ده، یا غلی او عاجز ماشوم ده، او یا غوسه یي ماشوم ده. او هغه پنځه نیتونه چې دي، هغه موږ نیت لرو چې ځان ته هم ګټه ورسېږي. یو نیت خو دا ده، امکان لري په دغه نیت باندې لاړ شو، په دې پسې نه ګرځو چې بل مقابل طرف ته هم ګټه رسېږي که نه. یا دا ده چې موږ ته ګټه ورسېږي، مقابل طرف ته تاوان ورسېږي. یا کله کله داسې امکان لري چې په ځان تاوان قبول کړو چې بل نفر ته ګټه ورسېږي.
یا دا ده چې دومره قهر او غوسه وي چې موږ ته هم تاوان ورسیږي، فرق نه کوي، یا بل طرف ته تاوان او ضرر ورسیږي. او هغه ډېر اصولي حالت د دې لپاره چې د ودې لپاره ضرور ده، هغه دا ده چې ما ته هم ګټه ورسیږي، مقابل طرف ته هم ګټه ورسیږي. په دغه حالت کې که موږ دغه نیت ولرو، بیا نو هغه بریالیتوب ته رسیږي او دوام هم کوي. نو موږ غواړو چې په دغه پروګرامو کې فقط دغه نن پروګرام کې د موږ د میلمه ډاکټر صاحب نظریات هم غواړو او لودین صاحب هم نظر ورکړي. په دغه درو حالتو باندې موږ غږیږو. د اول درې قوانینه، د حالت او وضعیت قانون، د حضور قانون او د فرضیاتو قانون. د حالت او وضعیت قانون دا ده چې هغه د موږ ایګویي حالت هم څخه ده. موږ ذاتي اعتماد لرو، په ځان کنې لرو، موږ جرأت لرو چې خپل نظر ابراز کو، موږ استقامت لرو، د موږ ذهنیت په څه قسم ده، موږ ډار او د خوف نقطه نظر د خلکو ته راځو، که د عزت نفس هم دومره موږ ته جرأت راکړی ده چې ډار لري کو او په بل حالت باندې خلکو سره راسو. نو دا د موږ د تعامل په نتیجه باندې ډېر مؤثر تاثیر لري، ډېر زیات تاثیر لري. دوم موږ ویل د حضور قانون. د حضور قانون داسې تعریف کیږي چې د دې لپاره چې خبرې اترې په مؤثر ډول باندې مثبتې نتیجې ته ورسیږي، نو دواړه خواوې باید د مذاکرو په وخت کې عقلاني حضور ولري. دغه عقلاني حضور باندې به لږ زره خبرې وکړو. په خلاصه ډول باندې عقلاني حضور هغه حالت دی چې انسان هم توانمندي لري او هم اراده چې په خبرو کې ګډون وکړي. یو انسان هغه وخت توانمندي پیدا کوي چې د امن او مسؤلیت اطمینان ولري، او هغه وخت اراده پیدا کوي چې د خبرو نتیجې ته علاقه پیدا کړي. نو په دغه باندې به خبرې کوو چې دا څه معنا لري او په څه رقم سره یې کولی شو چې دا کار وشي. او هغه د فرضیاتو قانون څه ده، هغه د دې لپاره چې خبرې اترې په مؤثر ډول په مثبتې نتیجې ته ورسیږي، نو دواړه خواوې یا ټولې خواوې باید یو د بل فرضیاتو نه باخبره وي. د مثال په توګه موږ په افغانستان کې خلک خبرې کوي د امپریالیزم او سوسیالیزم په باره کې غږیږي. دغه لغت چې استعمال شي شاته یوه دنیا شیان دي چې د موږ په ذهن کې راځي. که عین الفاظ دلته په امریکا کې، په شمالي امریکا کې استعمال شي، امپریالیزم 95% خلک د امپریالیزم په معنا نه پوهېږي چې څه معنا لري. نو که په دې باندې موږ پوه نه شو چې دوی د امپریالیزم په معنا نه پوهېږي، موږ استعمال کو د موږ په هغه څه شي چې د موږ په ذهن کې دوی نه پوهېږي چې موږ هدف هم څه شي ده. نو دغسې شیانو نه. یا مثلا تیر پروګرام کې موږ هغه سوره فیل په قرآن شریف کې چې ذکر شوی ده چې الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، دغه ډېر خلاصه ډول ذکر شوی، اما شاته یوه لویه قصه ده چې په څه رقم سره د یمن نه خلکو په مکې باندې په فیلانو باندې راغلل، حمله یې پرې وکړله، بیا خدای پاک په څه رقم سره تیږې پرې وورولې. دغه ټول شیان فرضیات دي، زموږ په ذهن کې دي اما په خبرو کې ذکر شوي نه دي. په دغه موضوعاتو باندې به نن غږیږو. لودین صاحب، زه به تا ته مایک درکړم چې مقدمه جوړه کړي چې د ډاکټر صاحب نه اوس خپل هغه د ده نظریات او تجربې را پیدا کړو څه رقم دغه شیان. ډېره مننه درانی صاحب. دا د موږ نن موضوع سبک د ارائې او سبک د مخته وړلو لږ څه له خوا نه فرق لري. زه غواړم هغه اول کلیدي سلاید کې یوه خبره مطرح کړم چې بیا په هغه طبیعي توګه باندې موږ وړاندې راسو. بس زه به هغه سلاید درته را پیدا کړم انشاءالله. دغه سلاید دا سلاید چې موږ همیشه په دغه سلاید باندې یا په دغه ساختار چې موږ په دې کې جوړ کړی د دې باندې پیل کوو.
یعنی انسان په طبیعي توګه له مختلفو مرحلو نه تیریږي په فردي ډول او همدارنګه یوه ټولنه. دلته موږ اکثرا د دې محتاجي ساحې مخکې او د عادي یا خودکفایي ساحې ترمنځ د خنډونو یا موانعو ذکر کوو. خو که دلته یوه بله خبره مطرح کړو چې د دې دپاره چې له محتاجي ساحې نه د عادي ساحې په لوري باندې مخته لاړ شو، یو شمېر هغه استعدادونه چې د موږ په وجود کې دي یا وړتیاوې چې د موږ په وجود کې دي، هغه د هغه د انکشاف او هغو وړتیاو نه د ګټې اخیستنې ته موږ اړتیا لرو. یعنې هغه استعدادونه باید فعال سي، یعنې که فعال یې کړو له هغه نه ګټه واخلو، موږ پله په پله یا د زینې په توګه باندې وړاندې تګ ته مخته ځو. مثلا د ژبې خبره ده چې د محتاجي ساحې د ژبې موضوع موږ او تاسو پخوا لوستلې یا خبرې مې پرې کړي دي چې هغه ټولنې یا هغه افراد چې د محتاجي په ساحه کې ژوند کوي، ژبه یې شاته د کومو عواملو په واسطه باندې متحرکه کیږي. په ژبه کې کوم شیان راښکاره کیږي، معمولا څنګه ژبه استعمالوي. موږ اکثرا دغه ژبې که چیرې له دغه لینز لاندې وګورو چې موږ نن سبا د موږ ژبه څنګه استعمالېږي، کوم شیان په دې کې راولو، اکثرا خپل خپل خصوصیات لري. نو دا که چیرې موږ غواړو پرمختګ وکړو، د دې ژبې یو څه بدلون ته اړتیا ده. همدارنګه د مقصد درلودل او نه درلودل یو خنډ د بیا وړاندې تګ معنی ګرځي. د انضباط او ډیسپلین درلودل او د دې عادت له دې سره عادت کېدل یا د دې رواجول، دا یو مهمه مسله ده چې موږ په اسلام کې اکثرا د دې د تقوا یو برخه هم په دې باندې منطبقه کیږي. خو د عادي ساحې نه وړاندې چې موږ د فلاح او سلام په لوري پورې ځو، دلته زیاتره مسایل ټولنیزه بڼه غوره کوي چې د ایګو مدیریت استعداد دا مهمه ده چې په دې باندې بحث وشي. دا باید موږ چیرې زده کړی سو، له دې نه د ایګو نه څنګه کولی سو چې په مدیریت سره موږ د پیشرفت په لوري باندې قدمونه کېږدو. پنځمه موضوع د افهام و تفهیم ده چې دا د دې ټولو مسایلو مرکزي نقطه ده چې موږ اکثرا په خبرو کولو باندې منحصره ګڼو. خو واقعا دغه انسان د خپلو خبرو په واسطه باندې خپل مطالب، خپل احساسات او خپل غوښتنې، پیغامونه سره شریکوي، خپلې مفکورې سره شریکوي، او د پوهېدنې او پوهولو یا پوهېدلو لپاره همدغه وسیله ده چې موږ له دې نه ګټه اخلو. بلکې د افهام و تفهیم لپاره علاوه له ژبې د بدن نور غړي هم پکې برخه لري. او دورانه صاحب، تاسو اکثره د قوانینو خبره وکړه، دا زه به داسې ووایم چې دا د موږ افهام و تفهیم د یو شمېر قوانینو په چوکاټ کې یا یو وړاندې ځي. مخکې له دې چې دا قوانین تنظیم سي یا خلک دې ته توجه وکړي، کېدای شي نور قوانین هم یا نور اصول هم اشاعت له اما دغه د تحقیق په نتیجه کې دغه اصول او دغه پرنسیپونه تقریبا پیژندل شوي دي چې که څوک په دې قوانینو خبر یا نه خبر، خو د خبرو کولو په وخت کې د دغه نوع مسایلو نه وړاندې تګ، یعنې دغو چوکاټونو کې وړاندې ځي. زه به داسې ووایم یعنې استعمالوي آماده چې پرې پوه دي که نه دي پرې پوه، امکان لري پوه دي وي، اما طبیعتا استعمالوي. که غلط استعمال کی غلطه نتیجه ورکړي، که سم استعمال کی صحیح نتیجه ورکړي. نو د دغه قوانینو یا اصولو رعایت یا عدم رعایت، ما نه یو ملګري پوښتنه وکړه، تاسو وایي زیاتره اول په دې قوانینو اصولو باندې وایي ډېر مه غږېږئ، لږ زره دا خلک د افغانستان خلک وایي اکثرا په دې فورمولونو باندې چېشته تاسو دغه کوئ. مال خو تر څو چې دې سره ورو ورو عادت سي، وایي نه ده چې ساده یې کوشش کوئ چې خبرې شو پیل کوي، بیا پس ته وایي چې دغه خبرې د موږ دغه قانون یا اصول ته نه راوتلي، دغه خلکو تحقیق کړی. بل ورته رامیلمه که او نه رامیلمه کومې. نو اوس خبره دا ده چې د موږ خبرې ډېرې نه شي، هدف د موږ دا ده چې موږ غواړو چې د ټولنې مسایل د خبرو له لارې نه
او د موږ خبرې دومره پرمختګ وکړي چې وکولی شو چې د خپل خبرو له لارې نه د خپلو مسایلو د حل په لوري باندې پرمختګ وکړو. ډاکټر صاحب هم ډېر منتظر پرېښود، غواړو چې له ډاکټر صاحب نه واورو. موږ خو هغه څه چې درلودل مخکې د چې ګډوډ کېښودل. بیا السلام علیکم، ډېر زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. انسان یو اجتماعي مخلوق دی او اشرف المخلوقات دی، او د دې غوره صفت دا دی چې دوی ناطق دی، خبرې کولی شي. دوی د حیواناتو غوندې ښکر نه لري یا د حیواناتو غوندې داړې نه لري یا چنګال نه لري. هغوی مفاهمه نشي کولی، نو د هغې د خاطره یا دوه لارې لري، یا به فرار کوي یا به جګړه کوي. خو انسان ته الله تعالی د نطق قوت ورکړی، د مفاهمې قوت یې ورکړی دی، د ستاسو ټولو خبرو په تایید باندې چې دوی کولی شي خپلې ستونزې، خپل احساسات، خپل نظریات د خبرو د لارې په مختلفو شکلونو باندې مقابل لوري ته انتقال کړي. او دا د انسان لوړتیا ده د نورو حیواناتو څخه. نو په دغه اساس باندې موږ د یو انسان په صفت باندې ضرورت لرو چې دغه خپل ستونزې، کوم خپل احساسات، خپل کړه چې دي هغه د خبرو د لارې نه یا د مفاهمې د لارې نه درک حل کړو. دا لکه دا چې مخکې ویل، موږ ورځنیو چارو کې د دې نه کار اخلو، خو نه پوهېږو. لکه ژبه چې ده، موږ پښتو ویو خو په قانون باندې نه پوهېږو چې دا څه دی، دا څه دی، دا څه دی. خو روزانه موږ دا کړنې کوو، دا اعمال ترسره کوو. زه به زیات د مفاهمې په دې عصري شکل باندې وغږېږم. اوس مفاهمه خو یوازې خبرې کول نه دي، د دې حرکات دي چې موږ یې کوو، یا علایمو نښې چې دي. مثلا موږ په موټر کې ځو چېرته، هماغه نښې اشارې چې دي، دا د یو دغه ده، یو غیر شفاهي نښه ده چې موږ ته وایي چې سره اشاره ده ودرېږه. دا یو موږ ته هېڅ ویلې نه دي. هایوې کې چې کرښه دغه شوې ده، قطع شوې ده، خپل یو پیغام دی چې موږ ته راکوي. یعنې په د پیغام رسول دي په مختلفو شکل کې. موږ چې کله په یا اس ام اس کوو یا لنډ پیغام لیږو، هغې کې موږ دغه شو چېرته موږ توموجي ورته وایي چې هغه ورسره وانچوو، نو دغه زموږ احساسات نه دغه کېږي. نو مقابل لوری د هغې نه یو غلط دغه کولی شي، که هغې کې احساسات نشته دي. نو دا څه چې دي، څه شی دی چې دي، موږ دا اوس چې خبرې کوو، زه چې دا لاس خوځوم، زه چې ګورم، دا ټول د مفاهمې مختلفې دغه دي، لارې دي یا کودونه دي یا هغه څه دي چې موږ یو د بل سره ارتباط دا کوو. نو دا په عمومي ډول باندې دي. نو زه به د ځینې تجربو او ستونزې چې د مفاهمې د یا خنډونو د قبل رامنځته کېږي، هغې باندې یو څو خبرې به وکړم. موږ خیبر پښتونخوا ته مهاجر شولو په 1988 یا 1988 کال کې وو. نو زه خو د ډاکټر په صفت باندې یو IRCC یوه غټه دغه لودین صاحب په جریان کې یوه غټ اداره وه چې په افغانستان کې کلینیکونه درلودل، او په پېښور کې یوه غټه شفاخانه درلودل. خو هلته مقرر شوم. زما یوه هفته کې ټرند شوی وی هلته. د هغې نه وروسته تللی کونړ کې دوی یو کلینیک پلان کړی چې کونړ کې جوړ کړي. کونړ هغه وخت کې نوی آزاد شوی و. نو دغه شو زما د دې شفاخانه کې اول هفته وه چې یو څوک راغی ما ته وایي چې ته به د کار نه وروسته بیا اداري دفتر ته ورشه. اداري دفتر یې بل چېرته و. دا مؤسسه ICRC زیاتره د سویس د خوا نه وه، او سویسیان د ژبې فرانسوي او په انګلیسي صحیح نه پوهېدل، صحیح انګلیسي نه شو دا کولی، او ما ته هم سمه انګلیسي نه وه زده. نو ما ویل چې دغه شي ده، هلته یو ډاکټر و، هغه ته مې ویل چې دا راشي خبره کې ستونزه نه شي. وایي نو اټس پرایویټ. زه یې راوشم څه خبره ده، بس خبرې کې ناست ویل. وایي ته وایي په دغه کې کچه ګړۍ کې کلینیک لرې؟ ما فکر کوو چې دوی زما د ورور په باره کې خبرې کوي. ما ویل و، ورور مې هلته کلینیک درلود، خو کله کله به زه ورتللم. وایي د کونړ یې؟ ما ویل و. وایي داسې څه شی نه چې وایي نوم فرید؟ ما ویل و. نو دغه شو. وایي ته نور موږ سره کار نه شي کولی؟ ما ویل ولې؟ وایي په دغه دی بس. وایي خفه کېږم، خو داسې خبره چې ستا دغه دی. زه اوس پر فکر کوم چې دوی زما د ورور په باره کې خبرې کوي، حالانکه هغه زما په باره کې خبرې کوي. ما ته وایي زه نه پوهېږم، خو دغه یو سوء تفاهم رامنځته شوی.
نو دغه شو وې تاسو باندې د شولایي دغه دی ګمان دی موږ نه غواړو چې موږ دا کې سیاسي دغه شی د غیر سیاسي دغه دی شګنه خیر هم پښ مول کې چیرته از ما ورور ډیر مسلمان افغاني رقم سړی مو لا خو امکان نه لري ما وې کتل ته لاړ چې مت جنجال جوړې کونړ ته وداسې ما ورور خو بيخي فرشته غوندې دی چې چیرته هغه پوه شي چې د فلاني ورور یې مزه تر اوسه فکر کوم چې د ورور باندې خبرې کوي دا ماته لګېدي نو دغه شو وی ما که چیرته ما پوه شي چې زه د فلاني ورور یم دوی به خلک پښتو متل مې دغه دوی ما په اوږو ویسي دونه قدر عزت به مې کړي سړی د چې مې په اوږو دی ویل کوي می ان دیر شولډر دی سړی وای هغه فکر کوي چې رښتیا کوم جګړه چې دی نو هغه د ما متل استعمال ما پښتو متل استعمال کړی و هغه ته بل قسم برداشت وکړ خو هر څومره چې ما ویل ما خبره نه منله دغه شو نو زه وې ځته دغه لاله چې ادارې لاله چې ولته خپل یو وخت چې کار کړی هغه معاش واخلم نور موږ تر کار نشو کولای زه رالم ورور ته چې مې ویل ورور ما مخکې مهاجر شوی ما چې د خلکو ویل چې ته شولایي او داسې یو سړی بيخي نږدې وور یا خدای ما د قره وته د سړی چې ته زور پسې ورزم بیا خو سبا یا دفتر ته ورغلی و سړی پټ شوی و څوک چې وو بیا څو ونشو مقصد قصه غلی شو ما بل ځای کې کار شروع کړ دغه شو نو کله چې د ډاکټر نجیب حکومت سقوط وکړ زمونږ شفانه په پېښور کې دا جلال آباد ته انتقال شول د سیاتامي و د شفانه ډېر غټه شفانه نو هلته و چې دغه شو یو د وینې بانک یو چا کار کوو او کونړی و نو چې ما مخکې نه ولیدله یو ورځ مې ولید وایي تا کړی آی سی آر سی ته وایي خو اپلای نه و کړی ما ډېر وخت مې کړی و دا قصه وه یو ور سړي تندي دغه وکړ وایي ما خو اشتباه کړی د یو بل فرید ته مې ته غلط کړی وی وایي دوی ما د پوښتنه وکړه فلانی پیژنې ما ویل خو ما خو یو هفته نه کېده چې تللی وم پېښور ته نو دې د یو بل چا سره زه پوره مغالطه کړې وم بل فرید سره او غټ جنجال یې جوړ کړ ما ته او بل زما ورور ته ما فکر مې کړی ځکه په انګلیسي صحیح نه پوهېدل ما فکر کړی دا ما ورور باره کې خبرې کوي ځکه ما خو د کچاغړې کې کلینیک نه درلود نو دا کله کله دا وړې خبرې یا سوی د که سړی سره صحیح پوه نشي سوی تفاهمات ایجادوي او د هغې د منځه وړلو یو غټ خنډ د ژبې دی مخکې تاسو په خنډونو باندې خبره وکړه نو موږ باید د خلکو سره په هغه ژبه باندې چې هغوی په پوه شي خبره وکړو آیت شریف دی چې ادعوا سبیل ربکم بالحکمه وي الله تعالی ته خلک په هغه شکل باندې دعوت کوي چې هغه په پوه شي یعنی ته خلکو سره په خپله سویه باندې خبرې وکړه نه په دغه باندې چې هغه دغه یا بیچاره په لکه مخکې چې لودین صاحب د امپریالیزم قصه او د وبخښئ د دراني صاحب د امپریالیزم خبره وکړله رښتیا هلته هم دی په موږ په بل شکل باندې دا کوو فکر کوو خو دلته کړی شي رښتیا هم هغه څه چې موږ په فکر کې هلته د امپریالیزم باره کې دي دلته یو خو خلک په نه دی پوه یم شي برداشت بیخي از موږ په قسم نه دی لکه موږ چې هغه برداشت کوو یوه بله دغه شي ما په دا کې پېښور کې معاینخانه درلوده د کم وخت دپاره نو مریض مې نه درلوده زموږ دغه چې و د دواخانې والا چې و یو دري ژبې و نو زه اوس په چوکۍ باندې ناست یم چې یو درې سپین ږیري راننوتل او دغه شو نو دې سره لګېد دا په ډېر احترام ورته غوږ کې دا په پښتو صحیح نه پوهېږي نو آخر ما ته خیریت خو دی څه چل دی دا ته ډېر په تعظیم او دغه من لګېد نو دې خلکو ما ته وکتلې ویل وی ودرېږه ما ویل ولې څه چل دی وی ودرېږه ما ولې ودرېږم خبر ناست یم که ته غواړې راسره کښېنه وایي موږ تبلیغیان یو او راغلي چې دغه باره کې خبرې کوو نو هغه ورځ نه چې ما باندې د تبلیغیانو به دغه ولګ ما که ته غواړې ما سره کښېنه د چوکۍ کې ځای شته کښېنه ما ته خو دا امر نشي کولی چې ودرېږه که نه یعنې چې د بې احترامي ده چې موږ ولاړې ته په ناست یو خبرې کوو ما ویل ته راغلی ته ما سره کښېنه نه زه تاله نیم درغلی نو کله کله همدغه شی چې باید ما خلکو سره په هماغه ژبه باندې دغه شو دا ما چې د شپږ کاله د احتیاط خبره وکړه مخکې لودین صاحب هم ویل موږ د تجربو په اساس باندې نو یوه ښه دغه دا وه چې نوې اصول دا دي چې محتاط ته به ځان د محتاط په شکل باندې کې په دا نه چې ته محتاط یعنې ډېر لوکس ور نه شي هغې ته چې هغه بیچاره خو خیرونو جامو کېږي هغې ته ته ولاړ نه یې چې هغه ته ولاړ یې هغې سره خبرې هغه ناست یې ته سره خبرې کوي هغې سره باید کښېنې هغې سره په خپل هغه لیول برابر کړي دغه برابر کړي چې هغه ستا خبره در شي بل د اعتماد رامنځته کول دي
تر څو پورې چې معتاد هغه بیچاره خو د کورنۍ نه شړل شوی دی، د ټولنې نه شړل شوی دی، څوک هغه په ټولو خلکو باندې بې اعتماده دی، ځکه چې پلار، زوی، مور هغې باندې اعتماد نه کوي، نو هغه هم په چا اعتماد نه کوي. نو مهمه خبره په افهام و تفهیم کې د سولې رامنځته کولو کې د اعتماد رامنځته کول دي، ځکه چې دواړه طرفه باید په خپلو خبرو کې صادقي او یو په بل باندې اعتماد وکړي، څه چې وایي څه چې کوي هغه باید د اعتماد سطح رامنځته کړي. زه یو په هند کې یو د معتادینو یو مرکز ته لاړم، هلته یو هندي مشاور و چې دغه سره د معتادینو سره کار کوي، نو هغه یوه ښه خبره وکړه، وایي موږ ته په سلګونه کسان معتادین راځي، ځینې او تر څو معتاد به یې راز شریک کړي، ځکه چې تر څو یې راز یې نه وي ویلی چې ولې معتاد شوي دي، هغه پورې د هغې تداوي اساس یې صحیح نه کېږي چې موږ یې پوه نه شو، یا هغه کوم مشکل چې دا لري هغه شریک نه کړي. وایي 15 کاله کې یو معتاد راځي او موږ ته وایي، اخره 15 کاله پورې موږ ته ونه ویلې چې ولې داسې دي. په 15 کاله وروسته دغه ښځې ویلې، وایي دا زما دغه و کلاینټ راته، ما په 15 کاله کې ما ونه شو کړلی چې د دې نه راز واخلم، په 15 کال باندې دې ما سره خپل راز شریک کړ. نو د اعتماد رامنځته کول ډېر وخت غواړي، ډېر کار غواړي، او دغه کار دپاره دواړه خواوې باید صادقې او هغه پوه شي چې ته ورسره ته په ښه نیت باندې دغه کېده. ډاکټر صاحب خبرې به کوو، واقعا دا کیسې دي تاسو داسې کیسې دي چې که چېرې دا لږ ذره موږ او تاسو ساده اصطلاح عامه شوې ده، په موږ او تاسو په د مکتبي قشر کې چې انالیسس یا تحلیل او تجزیه یې کړو، ځینې شیان چې تر څو یو له بل نه بیل نه شي نو د هغه تشخیص اسانه کېږي نه. تاسو بهتره پوهېږئ طبابت کې اکثره شیان نامعاینات د څو جداوالی را نشي، د میکروسکوپ لاندې شیان ونه کتل شي او په یوه ساحه کې تیت نه شي، تشخیص یې اسانه نه ده. همدا رقم دا د مفاهمې سیستم چې موږ خبرې کوو شاته څه شیان دي، کوم شیان دي موږ په خبرو کې مداخله لري، د موږ په حرکاتو کې مداخله لري، د موږ د سترګو په وضعیت کې دغه مطالعه شوي دي. متاسفانه موږ او تاسو په مکتبونو کې د مفاهمې په نوم باندې نه کوم مضمون خو څه کوي چې کوم عنوان هم موږ ډېر نه درلود چې په دې عنوان باندې، یا مثلا د مفاهمې غټه مسله اورېدنه ده، ځکه چې موږ مکتبونه لوستلي، معلمین هم درلودل، ټول موږ او تاسو د مدرسو د تعلیم نه راغلي یو، په کورونو کې د غوږ نیولو یا د پوهېدلو د پوهولو هغه اصلي مفهوم موږ خپل منځ کې بحث نه ده پې کړی. د موږ ډېر لوی علما، پوهان، سیاستمداران، مخور یو د بل سره مجلسونه لري، بحثونه لري، په میډیا کې راځي، اما که چېرې سړی وګوري د افهام و تفهیم عمومي قواعد دراني صاحب زحمت کلی دا سره یعنې د قواعدو په چوکاټونو کې تنظیم کړي دي، دغه باندې خبرې نه دي شوي. هماغه علت هم ده چې تاسو د دوه عمده خبرو مسله وویلې چې تر څو د خبرې تل ته څوک لاړ نه شي مسایل نه حل کېږي، او د خبرو تل ته تګ بنسټ ته تګ د اعتماد جوړول دي، د رښتیا راوچتېدل او رښتیا ویلل، د اعتماد او باور په اړیکو د اړیکو جوړولو کې، بس هغه اړیکې چې په اعتماد او باور باندې تکیه وي هلته رښتیا خلک ویلی نه شي، هغه ماسک له مخ نه لرې کوي. بیا خصوصا په هغه ټولنو کې چې ویرې او ډول مشکلاتو نه تېرې شوي، که موږ غواړو چې هغه بیا د سولې او د امن په لوري لاړ شي، د مفاهمې جوړول یا د مفاهمې تعمیر، د خبرتیا، دا یو له ډېرو مهمو اصولو نه ده. نو دراني صاحب دوه درې اصول هلته وویلې چې که چېرې دغه اصول موږ لږ پې پوه شو، کېدای شي موږ او تاسو د خپله مفاهمه یا د ټولنې ته چې دا بحث ورسره شریکوو، د موږ مشران، دوستان خپلې خبرې یا د مفاهمې چوکاټ په موږ اصولو کې ځای په ځای کړي. نو دراني صاحب کولی شي تاسو ځینې اصول لږ تر راوسپړئ، بیا به په دې باندې ګډ بحث وکړو، خپل کیسونه به هم پکې واچو. زه غواړم دغه یو مثال راوړم. انسان له زرهاو کلونه راهدلی په دې باندې پوه و چې که دغه شی زما په لاس کې ده، که زه پرېږدم دا ښکته غورځي،
دغه د قوه جاذبه باندې پیده او که چېرته مثلا د یو کند زیت ور ورسیږي د یو زیت ور ورسیږي پیده چې که زه هلته وړاندې لاړ سم غورځم دغه د مځکې قوه جاذبه په یو رقم باندې پیدل اما تر څو پورې چې هغه یو فرمول ورته جوړ ک آیزاک نیوټن فرمول جوړ ک چې دغه قوه جاذبه چی شي د په څه رقم سره اندازه کیږي په څه رقم سره کنټرولېدای شي په څه رقم سره بعد لیغنه بشر ډېر اختراعات راوستل پوه شول چې مثلا طیاره څخه جوړیږي راکټ څخه کار کوي په څه رقم سره ډیزاین شي ډېر اختراعات راغلل چې د بشر ژوند ته تغییر ورکړي موږ دغه د مفاهمه اصول هم دغه رقم دي په طبیعي ډول باندې دغه اصول استعمالیږي یا درست یا غلط قوه جاذبه هم کله کله دغسې کېږي اوس دغه زلزلې چې په کونړ کې وسوې خدای دې دغه شهیدانو ته جنتونه ورکړي چې هلته چې مړه شول او دغه زخمیان د خدای زر شفا ورکړي علاج یې وشي که چېرته دوی پوه شي چې زلزله او د مځکې قوه جاذبه څه رقم سره کار کوي او کورونه په هغه رقم سره طراحي کړي ډیزاین یې کړي بیا چې بیا زلزله راسي نه کېږي داسې تخریب نه راځي منځته ځکه پرې پوه شول نو د مفاهمه په اصول باندې هم خلک پوه شي چې دغسې اصول موجود دي او بیا استعمال کړي که چېرته پخوا دوی مثلا 60% بریالیتوب درلود امکان لري دوی بریالیتوب 40 50 80% ته ارتقا وکړي په دغه اساس باندې دغه ځینې شیان چې دلته ذکر شول که دغه درې قانونه چې موږ نن غواړو بحث پرې وکړو له دغو نه ونیسو هغه د فرضیاتو قانون دغه د IRC نماینده چې د تا سره غږېده تا ته یې نسو ویلی له ابتدا نه اما شاته یې دغه و چې وایي دغه نفر چې شوله یي ده علاوه په دې چې مثلا عثمان لنډی ګمان کوم د کونړ و که نه د شویلانو مشر سرلیغم یعنی په دغه ګروپ باندې به داسې بد تاثیر وکړي ځکه چې شولیان کمونستان دي او دغه جهاد ټول د کمونستانو په ضد روان ده دغه ټول دغه د فرضیاتو قانون په دغه رقم سره استعمالیږي اما که چېرته ته هم پوه وای چې د دوی فرضیات څه شي دي او دویم پوه وای چې ته څه باره کې غږېږې د ورور په باره کې غږېږې که د ځان په باره کې غږېږې دغه مشکل به حل شوی و په یوه ساعت باندې به حل شوی و دلته دغه د فرضیاتو قانون په دغه رقم سره استعمالیږي بله موضوع چې د حضور قانون کنه د حضور قانون موږ همیشه د خلکو سره غږیږو خصوصا په کور کې اما په دې پسې نه ګرځو چې د هغه بل نفر دومره فوکس لري که فکر یې په بل ځای کې ده چورت په کوم بل ځای کې ده مخکې له دې چې داسې یو حالت ورته جوړ کړو چې دی هغه په هر حالت کې چې وو په هر شي کې چې فکر کوو د هغه نه راوګرځي او ما ته توجه وکړي زه دغه حالت ورته جوړ کړم یو موضوع مطرح کړم ورته هغه د هغه فکر په بل ځای کې په هغه موضوع باندې نه پوهېږي امکان لري داسې جواب ورکړي چې بالاخره هغه تشدد ته ورسیږي بالاخره هغه اختلاف منځته راشي نو په دغه رقم سره دا ډېر مهم دي چې دغه اصولو باندې سړی پوه شي او یو د بل نه جدا کړي لکه یوه شبکه داسې د یو د بل سره تړلي دي اما د دې لپاره چې سړی پرې پوه شي راځه دغه تار راایسته کړو او دلته یې وګورو چې دا څه خواص لري څه رقم سره کېدای شي بیا بېرته ور واچوو دلته درانه صاحب یو خبره اسانه خو دغه مفاهمه یو څوک چې خبرې کوي یو چاته خپل پیغام لیږي هغه بل څوک چې دا پیغام اخلي خبره په دې کې ده چې هغه په کوم وضعیت کې ده آیا هغه دا خو له مشارکت ته دی او په یو مسله کې شریکېدل دي که چیرې هغه رغبت علاقمندي اراده او هغه قابلیت دي ولري هغه ټول شیان موږ دې ته نه ګورو چې آیا هغه
ذهنا په کوم ځای کې دا وضعیت یې څه رقم ده، علاقه لري نه لري د دې مشارکت د غوږ نیولې. د دغه نه غفلت سبب د دې کېږي چې بیا هغه د موږ پیغام نه اخلي، بیرته داسې یو نوع عکس العمل یا یو نوع عمل ښیي چې موږ په هغه باندې بیا یعنې هغه خبرې کوونکی خفه کېږي، دستي رابطه په اصطلاح یو خفګان رامنځته راځي. نو له دې کبله د حضور په قانون کې دا معلومول چې آیا قابلیتونه څومره دي چې د خپل پیغام موږ څنګه لیږلی شو، کوم رقم حالت کې دا هم یو قابلیت ده چې موږ خبرې څه رقم کوو، کوم مطلب څه رقم باندې مخاطب ته یا هغه څوک چې موږ غواړو چې هغه ته خپل پیغام ورکړو دغه حالت څه رقم ده. دغه حالت معمولا موږ په افغاني ټولنه کې د مقابل طرف حالت تر کرای نه وهو، موږ خپل خبره کوو چې موږ خپل خبره باید واوریدل شي او د موږ د خبرې په مطابق باندې باید عمل وشي. دغه عادتونه سبب د دې کېږي چې فعال مشارکت او اعتماد او باور دا رامنځته شي. او بل خبره دا ده چې له زړه نه خبرې نه کوو، کله کله داسې یو شکلي کنایې موږ وایو یا یو رقم قصې کوو. دغه هغه مشکلات چې د حضور قانون نه موږ تخطي کوو، یعنی که د حضور له قانون نه چې دا د قانون په شکل باندې دلته موږ یادونه وکړه یا دوراني صاحب ویلې، دا یو ډیره مهمه مسله ده چې موږ څنګه کولی شو چې له زیان یا له ضرر نه خوندیتوب رامنځته کړو، همدارنګه هغه څوک چې موږ ورسره خبرې کوو یا مخاطب ده د موږ د هغه علاقهمندي، رغبت، وړتیاوې څومره دي. اوس د موږ میډیاوې دي اکثرا داسې خبرونه خپروي چې ډېر خلک په خفګان احساس کوي، او کله چې د خفګان احساس کوي هغه ټوله رسنۍ تقریبا د خلکو په یو شکل باندې یا مثلا ډېر هغه خبرونه خپروي چې د خلکو خوشحالي او امنیت دروني اخلالوي، یعنی هغه احساس په داسې یو شکل باندې بعضې صحنې خپروي یا بعضې شیان وایي. ډاکټر صاحب خو ډېر مریضان یې لیدلي دي، حتما په دې باره به تبصره کوي. زه تېره هفته ما د زړه د متخصص سره مې میټینګ لاره، مجلس مې لاره چې ځینې معاینې شوې د هغو نتیجه راکړي. دا علاوه په دې چې ما دا خوښ کړی و چې نوم یې مسلمان ده او اسلامي نوم لري او دا به د موږ په کلتور باندې پوه یا به نه وي پوه، نو ورغلی وم، نه یې سلام علیکي وکړه، نه بل هېڅ هغه آداب معاشرت چې موږ ورته وایو چې د مفاهمې ډېر ښه هغه دي، بس راغی راته ویلې چې د تا د زړه معاینه ټول ښه دي، هېڅ کوم مشکل نشته د تا په زړه کې، په اطراف کې هم وینسته او رګونه هم ښه دي او ټول، بس هر مشکل چې لري د زړه نه ده. بس زه به د کورني ډاکټر ته، فامیلي ډاکټر ته مکتوب ور ولېږم، خلاص د دې پرېښودم، دغسې لاړم. نو ما مخکې له دې چې اعتماد پیدا شي ویې یو پوښتنه وکړي چې څنګه یې د څه شي لپاره راغلی وې، ولې دې دا معاینې وکړلې، یعنې دغه قوانین هېڅ استعمال نه کړل. او زه فکر کوم چې بیا به په عمر باندې هم دغه ډاکټر ته ورنسم. یعنې هغه توقعات چې موږ په کلتور کې خپل لرو، نه پوهېږم دا ډاکټر به کېدی شي چې همداسې به هغه اصول به د دوی، ګرچې کله کله خو ډاکټران چې دلته ورشي خپل نوم درته وایي زه فلانی یم د دې لپاره راغلی یم، دغه دغسې. خو په هر صورت ډاکټر صاحب تاسو یوه جالبه قصه وکړله چې پس له 15 کلونو نه دغه خلکو بیا خپل تحقیق کړی و چې څنګه یې دا لاره پیدا کړې وه او چې ته خنډونو نه تېر شوي و، یا هغه څوک چې دوی ته حال ویلی و پس له 15 کلونو نه هغه د دې توانمندي وړتیا یې پیدا کړې وه چې له هغه خپلو دیوالونو نه یا خنډونو نه راتېر شي او صادقانه خپل حال ووایي. دا د ښځې هم ډېره جالبه وه، ځکه
د احتیاط په درملنه کې مختلف دغه دي چې مخکې د دې نه چې تداوي شي هغه سره کار کېږي په ساحه کې چې هغه کې چېرته ضرورت لري بستر کېدلو ته چې هغه بستر ته آماده کړي اکثرا دوی نه آماده کېږي په زور باندې محتاط که کله ته شفخانه کې واچې پولیس یې راولي بل چې هغه نتیجه نه ورکوي بیرته ځي مغه محیط مغه چاپېریال دی مخدرات بیرته شروع کوي خو د هغې د خاطره دوی سره ډېر زیات کار کېږي نو چې دغه مریض دوامداره مریض د ښځې زما دوامداره مریض او ټول ته جالبه وه ځکه 15 کاله وروسته بیخي داسې غیر باور خبره وه دوی وایي چې دغه شو دې سره فامیل رول درلوده وایي تر څو چې موږ دې ته د فامیلي ستونزې ویل چې ستا د کبله ستا د احتیاط د کبله فامیل ته دې څونه ستونزې دغه شوي دي بچیانو سره دې څونه ستونزې دغه شوي دي خو دا ورو ورو هغه خو ډېر وخت هم نه لري 15 کاله کې دوی کېدای شي میاشت کې یو ځل دا لیدلی یا په 2 میاشتو کې دا ویزټ کړی راغلی ورته ماغه دغه کړی نو به دا د فامیل د خوا نه مغه بچیانو ته چې دا تر څو دې دا کړی چې دا ستونزه یوازې ستا ستونزه نه ده تا په دې ستونزې د کبله فامیل دې د دې ستونزې سره مخ دی ځکه چې اقتصاد یې ګډوډ شوی دی بچیان دې د بد خلک وایي چې دا پوډریز وي د فلانې دی دغه شیګنې ټول په جمع د دې شوي په دې 15 کاله کې چې دغه سړی راوادر کړی شي او د ښځې دا سړی به هم دې 15 کاله کې په دې پوه شوی و چې دا خلک غواړي چې ما سره مرسته وکړي که نه خو ضرورت نه لري که ما ته ویلی شي په اوله ورځ باندې چې مه راځه نور یا لکه دراني صاحب چې خبره وکړه چې دغه د مشاور بې حوصلګي کړې وی پروفیشنل نه وی تللی نو کېدلی شي دا معتاد بیا نه وی راغلی ورته نو دغه ښځه ډېره مسلکي ښځه وه ډېره ښه ټرینره وه نو دې په 15 کاله دا ډېر اوږد دغه دی زما هدف د دې نه دا و چې د اعتماد جوړول ډېر زیات وخت اخلي حتی د یو کس چې 15 کاله کې خپل راز ویلی شي نو په دې غټو ستونزو کې چې موږ ورسره مخ یو نو د اعتماد رامنځته کول کلونه اخلي نو موږ توقع باید داسې نه وي چې موږ کله چا سره خبرې کوو یا چې کوو دستي سبا یا بل سبا دا کوو زموږ د ټولنې بدبختي همدا ده چې موږ هغه پښتو کې موږ یې لنډاک ورته وایو لنډاک یعنې خپل مغه اني فایده ګوري که چېرته یو چا سره خبرې وکړو زه غوږ یې راته ونیوي خبرې را روانه وړي بیا نه ورځي ورته همداسې وو یو زموږ یو خپلوان وو په وزارت داخله کې کار کوه د جمهوریت په وختو کې نو ما پاسپورت ته ضرورت لرو دا دغه د طالبانو د لومړۍ دورې د سقوط اول وختونه وو نو زه پاسپورت ته ورغلم دغه مې ورکړی و پاسپورت دغه مسلکي دغه نه وکړم دغه باندې وستو باندې راغلی خطار خلکو ته ولاړ دا ورقه امضا کوي ما ته ورقه چې ولیدله خوارشه چې ورته وایي دغه وایي نمیشه مال ولې وایي دغه دی وایي تا دا مکتوب راوړی ته NGO کې کار کوي اقتصاد وزارت له بلاړ شي مال خو اقتصاد دا لري که دغه تذکیره مې د افغان یم دغه پاسپورت وایي نه کېږي وایي زه ورشه وایي دغه اقتصاد وزارت له چې ورلم هغه ویل دا خو موږ مربوط کېږي نه وایي ته تذکیره لرې ما ویل وایي تذکیرې مخې باندې باید درکړي د بیرته رالم دې سړي ته میل مالک زه په هغه بل افغان باندې مطمئن یم زموږ خپلوان چې وزارت داخله کې ما ویلې دغه راله پاسپورت دا شی امضا کوې که نه سبا به ته ما له کور له راوړې خو بیخي دغه وم چې بس دوست خپلوان مالته دی دې خبره خلاص کړه خپلوان پسې ورلم خپلوان چې دې بیخي پرې نه ښودل ما دننه خو د هغې کې ما فکر کوه چې په زما نوم واوري رامنډې به وایي هغې بیخي دننه پرې نه ښودل ما بیا ما هلته کارت پرېښود بیا هم ټلیفون کېدای شي هغې ته نه وي رسېدلی هغه ډېر ښه سړی و نو دغه شیګنې یي چې ته د یو شي په فکر کې یا یو توقع لري خو هغه توقع دغه نه شي جنجال جوړوي او دغه کوي زمونږ دغه ماغه یعنی فکر کوو دفتن فکر کوو او غواړو چې ماغه ثانیه کې ماغه شبه کې زمونږ یو څه چې غواړو لاسته مرشي حالانکه دا آسان کار نه دی اوس موږ د افغانستان کې حالات چې ګورو چې د خلک چې روزل شوي دي نور چې راځي د ګډوډي چې د پردي خلک چې دی هغه خو د فضا نه دی هغه من کلونه کار کړی دی تر څو چې هغه د ټولنې دغه شوي دي غړي شوي دي ما یوه قصه ژباړلې وه دغه د پینو لار دا استاد عبدالغفور برېښنا لیکلي وه کلونه مخکې دا په دیر کې د انګلیسانو پالیسي دا وه چې دیر ته یو سړک وباسي دیر په دغه د خیبر پښتونخوا کې یو دغه ده چې اوس پکې سیلابونه راغلي نو هلته سړک وباسي دې سړک دپاره دوی یو انګلیس روزي پښتو ژبه ورته زده کوي ګیر یا پګړۍ دا کوي چې پښتو داسې روانه شي هغوی نه پوهېږي چې دا پښتون دا خارجي دی دا د بلې لار نه ورځي بنو د لار نه ورځي بیا دغه د دیر د
خان سره چې هغه د پینو روغ دی چا سره خبرې نه کوي د غیر خطر چې هغه سره امراض شي د خپل ماپین شروع کوي چې هغه سره خبرې شریکې کی دا نو کلونه اخلي کله چې د ملک خلک راځي کوي چې لار جوړه شي ما ورځ باندې دا سړی مرکیږي خپل ځکه خپل هدف ته ورسېد نو هدف ته رسېدل یو چا سره د اعتماد جوړول ډیر وخت اخلي کلونه اخلي نو زموږ توقع باید داسې نه شي موږ سره کېناستو د سی بس مشکل حل شو او رښتیا یعنې دغه اعتماد په دې پورې هغه توانمندي او علاقه چې خلک لري چې اعتماد نه پیدا کوي هغه امنیت او مسؤلیت چې د خبرو لپاره ضرور ده چې اعتماد نه پیدا کیږي نو اعتماد اصولي شی دی رښتیا ډېر مهم ډېره اوږده پروسه ده او بل لودین صاحب اشاره وکړه غوږ ایښودل دي باید مقابل لور ته غوږ کېږدي داسې نه شي یوازې ته خبرې وکړې ته هماغه توقع چې لرې هماغه فکر کې چې څه یې چې هماغه څه باید لاسته راوړې ته باید مقابل لوري وګورې څه غواړي څه کوي په څه حالت کې دی چې خبرې پوره واورېدلی شي په احتیاط کې په درملنه کې اساسي رکن د اورېدلو دی listening دی داسې نه دی چې ته فقط ما خپل ورته وی چې موږ د تداوی پلان دی او مقابل رئیس وانه ورشي هغه څه وایي درانه صاحب یو خبره وبخښئ تا د یو پوښتنه کومه ته چې ډاکټر ته لاړلې او داسې یو رقم وضعیت کې وکړو ته بیا دننه تا کې دغه احساس چې اوس هم درسره به وي که نه چې ته ویلې چې زه بیا دغه ډاکټر ته نه ځم که نه همداسې اراده دی تا داسې موقع درلودله چې که چېرې دې ورته ویلي دي چې ډاکټر صاحب تاسو که زه یو پوښتنه کوم یا غواړم چې یو وضاحت ترلاسه کړم چې تر څو دې ما دا زړه چې بېرته ځم ځان سره یو بل شی ویسم چې مثلا که چا تا پوښتنه کړې وای له ده نه چې د ما توقع خو دا وه چې ته راغلی ما نه اول دې داسې ځکه چې زموږ کلتور کې ځکه موږ په کلتور په چوکاټ کې مفاهمه هم په یو کلتوري چوکاټ کې روانه ده یا نمونې د موږ په ذهن کې یو کلتوري چوکاټ په بنیاد ځای په ځای شوي دي که داسې پوښتنه تر کړې وای چې که چېرې تاسو داسې راته ویلي وای یا د ما توقع خو دا وه چې ما نه دغه دوه نقطې کې د مخکې ویلي وای نو زه به داسې نه راتلم د دې شاته هم یوه فرضیه ده چې ما ولې دا کار ونه کړ کنه د شاته فرضیه ده ما نه غوښتل چې په انګلیسي باندې وایي to appear rude چې ده ته چالنج ورکړم اما که داسې موقع میسره وای د مثال په توګه که دغه ډاکټر له ما سره په کافیټریا کې ناست دي او موږ مثلا یوه پیاله چای یا یوه پیاله قهوه څښو بیا زه کولی شم چې هغه خنډ چې دی لري چې د مفاهمې خنډ چې دی لري هغه ترې لرې کړم او صحیح داسې مفاهمې ته ورسېږو چې یو د بل په زړه باندې خبر شو د ما مقصد د ما د دې نه دا مقصد دا و چې موږ په ټولنه کې هم داسې شیان ډېر لرو که نه ډېر کېږي معلوم ده موږ او تاسو هغه حد کې یاستو چې د مفاهمې په موضوع باندې خبرې ملغده کوو خو موږ خپله دغسې کله کله د موږ زړه یا د موږ حالت که نه قانون د حالت چې د موږ جرأت هم لرو که نه لرو موږ ډار لرو که نه صادقانه اظهار تر دې پورې چې موږ د خپل زړه اظهار وکړی چې تر څو هغه د زړه باندې چې موږ یو احساساتي بار داخليږي هغه په ځان سره بیا کلونه حمل کوو او یا حتی د رابطې د انقطاع سبب کیږي که نه موږ نه غواړو یعنې مفاهمه داسې ابعاد هم لري چې سړی دې سره احساسي برخه هم لري هیجاني برخه هم لري ما ته دا چرته هم راولوېده چې زه خو چون دغه د افهام او تفهیم ورکشاپونه لرم زه به د دغه مؤسسې ریاست سره تماس ونیسم چې که ماته موقع راکړي دغه ډاکټرانو ته یو ورکشاپ جوړ کړم چې دوی د مریضانو سره څه خل روابط ولري د مریضانو د دوی نتیجه هم ښیي مریضانو باندې هم ښه تاثیر وکړي درانه زه فکر کوم او بخیر زه فکر کوم چې ډاکټر چون تا ته ښه خبر درلوده تاسو ښه خبر درلوده غوښتلې چې اماغه مخکې دالته نه تاسو ښه خبر وایي چې زړه جوړ دی تاسو زړه د تکلیف خاطر ورغلی وای نو هغه فکر کوو چې دا یعنی دالته نه مهم هم دا دی چې دې ته د زړه د صحت خبر ورکو نو دا نور دغه خاطر شاته ورډولې دی غوښتلې چې ښه خبر تاسو په شروع کې وایي نو هغه پوه شوم اما
چېرته دی ناست وای وروسته نورې خبرې کړې وای بیرته ووت خلاص دی یعنې کېدای شي د هغه نیت به د خپل ځان سره چې درلود ډېر ښه و، ځکه د ډاکټر له نظره که سړی وګوري د ډاکټر ډېر زیری هغه ده چې مریض ته د صحت احوال ورکړي. که د ډاکټر په جای کې جای واقع کړي، ځکه د همدلي یا امپتي چې ده د هغه بل مقابل طرف کې ځان واقع کول او د هغه له نظره یو موضوع ویلل، نو کېدای شي د هغه احساس به دا وي که تاسې د مفاهمې لپاره مثلا کله کله د اړونده سوالونو مطرح کول په یو ښه انداز کې د وضاحت لپاره. موږ او تاسو هم کله کله خپل توقعات نه وایو. زما توقع خو دا وه چې ته باید که ته وکولی شې چې داسې دې ماته ویلي وای، نو زه به دغه خبرې موږ په معمول کې نه لرو. یا مثلا په دا ګردي میزونو کې یو څوک چاته ډېره ستوغه خبره کوي یا خبره قطع کوي، لکه دا اوس ما قطع کړله، نو دا بیرته که چېرې یو څوک په خندا ورته وایي چې ګوره دغه قانون تا رعایت نه شئ کړلی، بیا به ووایي معذرت غواړم. ګوره دغه ځای کې دا مفاهمه بیرته په خپلو چوکاټونو کې داخلیږي. نو له دې کبله مفاهمه احساسي برخې هم لري، د صداقت او د رښتیا برخې هم لري، د اعتماد برخې هم لري، او د اعتماد جوړول د کلونو کلونو وخت غواړي. او هغه قوانین چې تاسو یاد کړ چې د حضور قانون او د حضور په قانون کې اکثره خلک یا موږ ټول د حضور له قانونه تخطي کوو. د فعال مشارکت لپاره هغه قابلیتونه چې لرو، په قابلیتونو کې حتی دا هم راځي یا وړتیاوې چې یو سړی په غوږو باندې لږ مشکل لري او بل سړی ترې خبر نه وي، یا یو سړی خبرې کوي خپله ټوله خبره مکمله نشي کولی چې انتقال کړي بل ته، فضا کې اصلا یو تعداد مشکلات موجود دي. نو دغه ټول سبب د دې کېږي چې فعال مشارکت یا فعاله اړیکه رامنځته نه شي او یو پیغام نیمګړی ورسیږي. نیمګړی پیغام چې په دماغ کې خلاصوي، هلته خو هم ډېر شیان شاوخوا ترتاوي، ایګو شته، کلتور شته، بعضې نور شیان شته، هغه نیم خلاص شي. او اکثرا موږ خو د بې اعتمادۍ خو د جګړه ییزو چاپېریالونو کې سمې هغه مزمنه ناروغۍ ده، ویر او نفرت او کینې او سیالي او شریکي هم هلته تهدابونه لري. هغه راجګ شعور دا خبره خو ولا ماته داسې وکړه، زه به سبا داسې خبره کوم، یا ستغه بده خبره پسې وکړي او بلې بیا خلاصه نشي کړی، د هغه په مقابل کې بله خبره وکړي. او روغ مجلس په یو ناروغه مجلس باندې بدل شي. اکثره د خوشحالۍ په مجالسو کې جګړې، خوشحاله خلک تللي دي بیرته چې راوځي خفګان راځي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، موږ وخت زیاتې پوره کېږي. ډاکټر صاحب تاسو خو د طبابت او د اعتیاد نه پرته ټولنیز کارونه هم ډېر کړي دي. بالکل دغه ټولنیزو کارو کې څه خل خنډونه تاسو ته پیدا کېدل دغه د فهم او تفهیم په باره کې؟ که دوستان خبر شي امکان لري تاثیر وکړي ټولنه کې؟ بالکل مخکې ما یو خبره دغه رااله ده زموږ په مغزو کې چې شي زه د کارته په خپل موټر کې سپورو ما کارته 4 منتخب ندوی لیسه سره نو شاته مې رمډونه کې اشاره راته کوي یو ټکسي وان د سپینګری د ورته ګورم اشاره مې توګه چې لار خلاصه ده چې به موټر غاړه تک به د شو اخر ما ډرایور راته نږدې شو غږی دا چې ټایر دی پنچر دی هغه بیچاره د ټایر د خاطر دا کول او ورته اوس بد رد ورته وایم چې د لار خلاصه ده ولا خواته نه دي نو کله لودین صاحب چې زموږ موضوع مغز کې یو شی هغه چاپیره خو موږ فکر دغه ته یې او هغه بیچاره خو بل څه فکر درلود نو دا ستونزې تر څو چې هغه دقیقی یا سړی غوږ نیسي خبر ته کاغه ته غوږ نه ونیول کې دې شاخره پورم داسې ما خپل خره باندې سپور یو روان مې خو رښتیا د ټولنیزو حالاتو کې دوستانو ته یادونه کوو چې ټولنیزو حالاتو کې دغسې مشکلات چې موږ نن ذکر کړل ما د ډاکټر سره د ډاکټر صاحب دغه ګروپ سره چې غلط معلومات یو درلود دغه باره کې یا مثلا لودین صاحب ځینې اشاره وکړې چې په څه رقم سره ما په څه رقم سره کولی شو دغه خپل
فرضیات او شیان ډاکټر صاحب ته هغه د زړه ډاکټر ته ووایم امکان لري نتیجه یې ښه وای. دغه ټول شیان ټولنه کې د موږ د نورو خلکو سره د تعامل تاثیر کوي. دغه شیانو ته موږ متوجه اوسو نتیجه به ډیره ښه وي نسبت له دې نه چې اوس راځي او ټولنه په عمومي ډول به د محتاجۍ له ساحې نه ووځي. یعنې دغه یو شرط ده. ډاکټر صاحب آخر کوم پیغام د دوستانو لپاره که لرې او بیا به لودین صاحب هم پیغام لري بیا به پروګرام خلاص کړو. زما پیغام خو ټولو اوریدونکو لیدونکو دوستانو ته دا دی چې په خبره باندې ځان پوه شي، دستي آنن خپل عکس العمل مه ښکاره کوئ په هر څه کې. تاسې د خبرې عمق ته ځان ورسوئ یا د یو عمل عمق ته ځان ورسوئ بیا دغه وکړئ، عکس العمل وښیئ. اکثرا داسې کېږي چې موږ مخکې د دې نه چې ځان په خبره باندې پوه کړو د مقابل لوري خبره واورو، دا ما خپل څه چې په فکر کې دي خپل څه چې په زړه کې دي هغه دا کوي منعکس کوو یا هغه مغزونه چې لودین صاحب خبره څه چې مغزونه چاپیر دي په هغې باندې د هغې د قضاوت په اساس باندې نظر کې نیولو سره موږ عکس العمل دا کوو. نو خبرې باندې ځان پوه کړئ او د هغې نه وروسته خپل ځواب ووایئ یا جواب ورکړئ. لودین صاحب آخر پیغام د موږ خو عمومي زه به د دې پروګرام پیغام ووایم چې موږ غواړو چې د خبرو د تعمیر یا زموږ خبرې کې لازم اصلاحات رامنځته شي تر څو د موږ د مسایلو د حل لپاره د خبرو بنسټونه رامنځته شي. اوس خو موږ اکثرا مسایل په خبرو باندې نه حل کوو، کله کله د دوه خبرو نه وروسته بیا د موږ زور مخې ته راځي، نو هغه نه بیا غواړو چې ډیر زورور شو تر څو خپله خبره یا خپله خواهشات تحمیل کړو. نو کوشش کوو چې موږ د دغه پروګرام له لارې نه داسې یو بدلون رامنځته شي چې مسایل د خبرو او خبرې هم د یو همکارانه یا یو د بل سره د مرستندویه محیط په جوړولو سره مسایلو کې یو د حل لپاره بنسټونه پاخه کړو. په خیر سره ډېره مننه. زه به د لودین صاحب د ما په نمایندګي ته وغږېده خلاص هغه کفایت کوي. زه به د ځینې دوستان څخه غوږ نیولی و. تحسین لودین صاحب سلامونه او احترامات یې ویلي. وعلیکم السلام، ډېره مننه. بل ورور عبدالستار ملکزی هم پروګرام ته غوږ نیولی و. نسیم صافي صاحب هم غوږ نیولی و. بریالی سهران هم سلامونه ویلي، ډېره مننه. وعلیکم السلام. او ډاکټر صاحب بیتون بشرمل هم غوږ نیولی و، ویلي ماشاءالله. ډېره مننه د تاسې نه او نور دوستان چې غوږ نیولی و. دغه پروګرام به انشاءالله په دا دوه درې ورځو کې په یوټیوب کې افغانستان پیس چینل ته چې موږ به دلته په کمنټو کې لینک واچوو، تاسې بیا لیت هم لیدلی شئ، په فیسبوک کې هم لیدلی شئ. او که دا شریک کړئ د نورو دوستانو سره. ډاکټر صاحب له خپلو تجربو نه ډېر ښه شیان د فهم او تفهیم په باره کې وویلې. او نن الحمدلله هغه دوست لودین صاحب ته یې ویلي وو چې تاسې فورمولونه اول مه یایئ، اول خبرې وکړئ بیا فورمول جوړوئ. نن د موږ پروګرام همدغسې وو او راتلونکي پروګرامونه امکان لري نور هم دغسې وده وکړي او د خلکو په سویه او په ذهن باندې برابر شي. درانه صاحب یو خبره به ډاکټر صاحب نه یو که چیرې جرأت وکړم چې دا خو د موږ او تاسو کله چې دوستان اول ځل سره ګوري هغه مجالس عمومي مقدماتي غوندي تر څو یو بل سره خبرې کوي او د بل خبرې اوري او لږ څه عادتونو سره هغه ماسک ایسته کېږي، سړی عادي کېږي. نو زما هدف له دې خبرې نه دا ده چې دا د ستاسو اول ځل ده، نو موږ غواړو چې د دغه مفاهمې په چوکاټ کې یا نورو مسایلو کې موږ تاسو له تجربو نه، ځکه تاسو ډېرې محلي صحیح اسانه ریل او رښتیا کیسونه لرئ د زندگی کې د طبابت خپله طبابت کې مفاهمه ژور رول لري په تشخیص د مسایلو کې، هغه چې ډاکټران څومره رعایت کوي یا نور خلک. زموږ هدف دا ده چې ته د کلیوال ژوند تجربې هم لرې، د ښاري ژوند تجربې هم لرې، د باندې
ژوند او د هغه مفاهیمه چې په سرک کې او په دې کې پکارېږي. له دې خبرې دې مقدمې غټې مقدمې نه هدف د ما دا ده چې بار کېدای شي ته له موږ سره که وخت ورکړې. بالکل ځکه چې بیخي ما ته به ویاړې چې ګډون وکړم په دې غونډو کې. واقعا چې ډېر مهمه دا پروسه تاسې پیل کړې ده او ډېر ستونزې حلوونکې ده. بدبختانه موږ څه چې افغانستان کې نه لرو همدغه د تفاهم دغه ډېر کمښت دی. موږ چاته غوږ نه ږدو. موږ اکثره څه چې په ذهن کې غواړو چې مقابل لوري ماغسي ماغه څه چې موږ ویو ماغه شانتي چې دغه شکل به تغییر ورکړل شي. دغه د وبخې خبره به لږ اوږده شي. یوه مشهوره قصه ده دغه د یوناني شاعر ډېر پخوانی په زرهاوو کاله مخکې قصه ده چې هغه دوه غبرګوني دغه شوي دوه غبرګوني وي چې سرونه سره نښتي وو او تنې سره یو او پښې بیا بېلې وي. دغه شی دوه غبرګونو خپل بیل خواص درلودې. صلح امیزه و بیخي صلح خبره بیا زه راورېدله خبره بیا منله. بل برعکس ډېر جنګجو او پرخاشجو وو. نو بیا دوی داسې تقسیم کړو دواړو ګزاره نه کېدله یو باډي یو دغه. نو دوی خپل تقسیم داسې وکړ چې یوه هفته به یو پاچا یعنې ماغه به ده که یو هفته به بل پاچا. نو دا کله چې به جنګجو پاچا و دې په خبره نه ماله که مریض به شو دوا بیا نه خوړله. نو دې خاطره مجبور چې هغه د مریض دوا مغه بېچاره بل وخوري بل ته به. نو ټول شی هم داسې ټول بوج په مغه بل طرف باندې. نو زما هدف دا دی چې انسانان الله تعالی مختلف فکرونه مني. دا دوه موجوده یو تنه یو خوراک یو ختم څښاک کوي خو فکرونه بیخي متفاوت وو. یو فکر درلوده بل فکر درلوده. موږ د انسان په صفت باندې یو شی نه یو کني. الله تعالی خو کولای شي ټول یو شانته لکه چې واخه ونشنه کې نه یې کړي. منګه قوارې بدلې سترګې بل قسم دي فکرم واضح ده چې فرق لري. نو د یو د بل د منلو لپاره باید منګ یو ته بل ته غوږ کېږدو یو بل ومنو او غیر د دې نه چاره نشته. که غواړو چې د انساني ټولنه کې ژوند وکړو غواړو چې په افغانستان کې ژوند وکړو غواړو چې په ټولنه کې ښه ژوند وکړو باید دغه عمل پلي کړو. دغه غیر دغه نه نو همیشه هم د په جګړو باندې یو 15 کلن تاریخ باندې د جګړو تاریخ. ډېره مننه. دین صاحب فکر کوم چې موږ یو ډله جوړو ان شاء الله دغه خلک چې د موږ سره همکاري کوي دا ټول سره راټول کو او کلیکټیو کار وکړو یعنی ټولنیز ډول باندې دا کار وکړو امکان لري تاثیر به ډېر. نو دوستانو زره وخت هم ډېر تیر سه د خدای په امان دي تر بلې هفتې پورې. بلې هفتې ته به بیا راسو دغه موضوع به پسې تعقیبوو ځینې نور قوانین به مو راعلاوه کړو دغو بحثو ته او بالاخره دغه ټول شیان به خلاص کړو. او په خیر ژوند روان ده ان شاء الله چې ښه وخت ولري. الله تعالی خوشحاله او په امن لره. نو ډاکټر صاحب تاسو هم ډېره مننه. موږ تاسو به سره اوسو دوستانو نه به خدای په امانۍ واخلو. السلام علیکم ورحمت الله.